یو شمېر افغانان د پاسپورټ اخیستلو بهیر کې له ګډوډیو او بې نظمیو شکایت کوي. د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. د طالبانو د حکومت د پاسپورټ په عمومي ریاست کې د خلکو له بې نظمۍ او له اندازې زیاتې ګډې ګوډې وروسته د پاسپورټ یو شمېر غوښتونکي په دې ریاست کې د کاغذي غوښتنلیکونو د اخیستو په بهیر کې له ګډوډۍ او بې نظمۍ شکایت کوي. په کابل کې د کاغذي یا آفلاین عریضو له لارې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو په موخه د پاسپورټ پر ریاست سلګونه نارینه او ښځو هجوم وروړی دی. وروسته له هغه چې د طالبانو د حکومت د پاسپورټ عمومي ریاست د پاسپورټونو لپاره د آفلاین غوښتنلیکونو د اخیستلو لړۍ پیل کړه، سلګونه کسان د پاسپورټ دفتر ته ورغلي او هڅه کوي د پاسپورټ د اخیستو غوښتنه وکړي. حسیب الله یو د پاسپورټ له غوښتونکو څخه دی چې وایي د دې لپاره چې خپلې ناروغې مور ته پاسپورټ اخیستو لپاره غوښتنه وکړي، سهار وختي 1 بجه له خپل پلار سره یو ځای د پاسپورټ ریاست ته تللی. نوموړي د پاسپورټ په ریاست کې د وضعیت او بې نظمۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې موږ ناروغ درلود او ډاکټرانو ویل چې دلته زموږ د ناروغ درملنه ممکنه نه ده، نو د شپې 11 بجې د عریضې لپاره ورغلو. د شپې 1 بجه هم ډېر خلک راغلي وو. ډېر بد حالت و، تر دې ځایه چې زما د پلار څادر هم د خلکو په منځ کې ورک شو او ټول خلک راټول شوي وو. دی وایي پخوا یې په آنلاین ډول نوملیکنه کړې وه، خو له 1 کال وروسته یې لا هم خپل پاسپورټ نه دی ترلاسه کړی. یو بل پاسپورټ غوښتونکی چې بهر کې د کار کولو لپاره غواړي له افغانستانه ووځي او د پاسپورټ ریاست ته د غوښتنلیک د ورکړې لپاره تللی، وایي چې طالبان خلک په ډنډو وهي او بې نظمي بیخي ډېره ده. نوموړي د نوم نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل کله چې پاسپورټ ریاست اعلان وکړ ټول خلک غواړي چې پاسپورټ واخلي. کله چې زه لاړم حالت ډېر خراب و، حتی مجاهدینو خلک په لرګیو وهل، ښځې او ماشومان ټول وو. زه غواړم چې بهر ولاړ شم چې خو ومې لیدل چې د پاسپورټ د ترلاسه کولو امکان نشته په دې نږدې ورځو کې.